سلامونه دوستانو د خټکیو له ښار څخه ستړي مه شئ خدای دې کې تاسو ټول جوړ روغ او صحتمنده اوسئ. عبدالله جانه د دې پالیز مسؤلیت د تا په غاړه ده نو دا مسؤلیت د ما په غاړه ده. د پالیزو دا ما خپل پالیز ده او په نیمایي مې کرلی یم. دا به خلکو سره په نیمایي دې کرلی. دا خټکی څه په نوم یادېږي؟ دا خټکی په نامه باندې ګلالی یادېږي. ګلالی خټکی. ګلالی ولې ګلالی ورته وایي؟ خوږ ده. خوږ ده بس ګلالی خلکو ورته او دا بیا بیه یې ښه لري او نازک هم ده بیا رو ښه پخېږي او ښه بیه بیا لري دا خټکی. دا بیل خوند لري. څنګه ده هندوانه؟ یه خودت چکر آمدی پالیز داری چی رها؟ نه یا کس اندیالای ماسته بودم تا اگر وقت چکر خربزه میته بردیانه که؟ از خود ما فکر که هست دیگه. آره دوا نکنی هدف نگید نه نیست. ده ځان ته خوند لري دوستانو. اوبو ته ګورئ دا به وشکو څنګه همدا صحیح دی اجازه ده که نه؟ اجازه ده د پالیزي خټکی څه رقمې خوږي بازار څنګه؟ سلامونه دوستانو د خټکیو له ښار څخه ستړي مه شئ خدای دې کې تاسو ټول جوړ روغ او صحتمنده اوسئ. دوستانو نن یو شعر ته راغلی یم داسې یوه میوه ده چې هغه دا میوه به هیڅ امکان نه لري چې د چا خوښه نه شي. دا میوه به ټول پیژنئ. خټکیو ښار حتما به زیاتره ذهن ته دا راځي چې د خټکیو ښار کوم ځای ته ویل کېږي. موږ فعلا قندوز او د بغلان منځ کې دلته موږ استو. د خټکیو پالیزونه زیاتره دې موقعیت کې دي چې دلته دې ته ګرداب وایي ګرداب او خټکي خو تاسو وینئ ماشاءالله ښه خټکي دي. انشاءالله تصویرونه به زه تاسو ته د خټکیو نه ولرم. موږ او تاسو یو نوم یې زه د خټکی هغه عمومي خو دا دلته د دې ژبه پالیزوان چې و هر خټکی ځان ته یو نوم لري چې انشاءالله هغه نومو باندې به هم موږ تاسو ځان بلد کړو او دلته یې دوی دغه زحمت چې ماول د واقعا ډېر زحمت باسي په دې پالیز باندې. دا خټکي هغه بعضې وخت چې موږ او تاسو زو دکان ته ځو په 10-20 روپۍ باندې ډېر جنجال کوو خو دې زحمت چې موږ دلته ولیده څه رقم د دې اوبه له کوم ځای نه راځي. دا ځمکې چې للمه دي خو دلته عمیق څاګانې ورته باسلې دي هغه هم ډېر په قیمته بیه باندې او دا ځمکې اوبه کېږي. نو واقعا یو خټکی که موږ او تاسو وګورو نظر دې زحمت باندې که 500 یې مو واخلو بیا هم کمه ده. اوس لږ زه راوالته یخه شوې خو ډېره ګرمه وه هوا دلته. نو دا پالیز چې عموما تاسو دلته وینئ دلته هندوانې خټکي بس دلته کرلي دي. ښه دلته پالیزوان مصروفه ده د سره موږ وغږیږو. سلام علیکم. ستړی مه شئ جوړ په خیر ښه صحت دې ښه ده څنګه یې؟
بیخي شکر الحمدلله. صحت دې ښه ده؟ بیخي شکر خپله ښه. شکر خیر ویسې. نور انډیوالان دوستان ښه دي؟ الحمدلله. څه ښایسته هوا ده، پاک هوا، پاک هوا، ډېر جګ ځای هم ده که نه دا ځای، ښایسته شمال لګېږي. هر څه ټول خوند به اخلې د شیانو نه؟ و د جانه خوند هم اخلو. ښه دا نوم به دې ووایه. نوم مې عبدالله دی. عبدالله. عبدالله جانه د دې پالیز مسؤلیت د تا په غاړه ده نو؟ و د دغه دا مسؤلیت د ما په غاړه ده، د پالیزو دا ما خپل پالیز ده. ښه. او په نیمایي مې کرلی یم دا خلکو سره. ښه په نیمایي دې کرلی. څونه وخت کېږي پالیزونه کرې؟ دلته قریبه 2 کاله دلته کېږي، قریب یو 10 کاله کېږي پالیزونه کوم. ښه غټه تجربه لرې؟ بیخي ډېر زحمت په کار نه لري دا خټکي؟ دا بیخي خدمت لري وروره، بیخي غټه خدمت، هر څه ټول ډېر مصرف لري. د سره مصرف ونه کړي دا داسې یو کاسه هغه لري که یو وړکی دا پالیز وړکی ماشوم د باندې خدمت ونه کړي، هغه ونه کړي، دا بیا د رقمي بیا ایشي بوټو ته نه راځي. نو ښه سږکال څنګه دي پالیزونه، څنګه دي خوند یې شته که نه؟ سږکال پالیزونه دونه خوند نه لري، بیا هم په ده شکر باندې بیا هم ښه ده. سږکال بیا مرضونه لږ ډېر وو. څه مرض دی؟ څه مرض دغه نرګ مرض ورته وایي، دغه ډېر وو بیخي. ولې دا زراعت توجه نه کوي، دوا نه ورکوي؟ نه دا بس راغلي نه دي درته؟ نه تر اوسه راغلي نه دي. موږ خپله ځو دا ښار ته ځو، خپله پیسو باندې اخلو دا دوا. ښه عبدالله جانه مونږ خو راغلو دا پالیز مال دوستان ته ښکاره کړو. زیاتره دوستان خټکي خوري خو د زحمت نه خبر نه دي که نه، او خوند هم کوي نو داسې ځای کې که نه. څوک چې بلد دي نو هغوی ته زحمت معلوم ده. او څوک دوستان چې دلته مخکې پالیزونه یې لیدلي وو خارج کې دي، اوس هلته خو دا خټکي نه پیدا کېږي، که یم هغه رقم خټکي دي، هغه بل رقم خټکي خوند نشته، هغه په هغه باندې پخېږي که نه، دا خوند لري دا خټکي، دا طبیعي پخېږي که نه. نو دا دوستان ته مونږ خټکي ښکاره کړو، نومونه بعضې خټکي خو ته مونږ معرفي کړې، صحیح ده؟ دلته خو مونږ ټول یو نوم پېژنو، وایي خټکی. اوس تاسې مخکې ویلې چې خټکي نوم لري، هر خټکی بېل ځان ته یو نوم. ګلالی، شین مغزی، ارکانی، الو پوچاق، شین مغز، هغه دا څه بله ورته وایي کور کوفچه ورته وایي. دا بس دغه خټکي نومونه، بس دغه خټکي نومونه دي. دغه خټکی چې دلته دی که نه، کوم یو راته راته ښکاره کړه. ښه دا خټکی څه نوم یادېږي؟ دا خټکی په نامه باندې ګلالی یادېږي. ښه ګلالی خټکی. ګلالی ولې ګلالی ورته وایي؟ خوږ ده؟ خوږ ده بس ګلالی خلکو ورته وایي. او دا بیا بیه ښه لري او نازک هم ده، بیا رو ښه پخېږي او ښه بیه بیا لري دا خټکی. ښه دته ګلالی وایي. دته ګلالی وایي. او دلته بل خټکی هم ده. دغه څه ده؟ دا بیا قندین آباد ده. ښه قندین آباد. دا قندین آباد څه ښایسته نومونه لري ده. دته قندین آباد بیا وایي. دا ډېر خواږه دي بیا. دا شین مغزي غوندې دي تقریبا نه؟ دا بیا شین مغز په شکل باندې دي. دته بیا ګلالی، شین مغزی بیا بل شی دی هغه. دا بیا ګلالی هغه ورته وایي، قندین آباد ورته وایي، دا بل شی دی، شین مغزی بل شی دی. اوس نور خټکي هم درښیم. اوس راځم دوستانو، ماشاءالله دلته چې ګرځې پالیز د خټکي دي، نو دلته د پالیز خټکی بیا بېل خوند لري. تازه یې راوشکئ، بس یو دانه به انشاءالله داسې یو ښه خټکی به تاسو مخکې هلته دغه ده. ښه دا کوم خټکی ده؟ دته بیا ارکانی وایي. ښه ارکانی خټکی ورته وایي. ارکانی ارکانی، تور ارکانی. دا ارکانی بیا دوه رقمه دي، یو رقم یې زیړ ارکانی دي، یو رقم یې تور ارکانی دي. دا ارکانی دا لکه چې زمي کې ساتي، زمي دا زمی بیا ساتل کېږي. دا ارکانی وو، دا زیړي کم ستوري، دا بیا همداسې تور دي. دا یو رقم زیړ دي، یو رقم زیړ دي، یو رقم تور. دا بیا همداسې تور ساتل کېږي. دا نه خرابېږي نه. دا کولی شي له بل پالیزه پورې هم دا خټکی خوړی شي. نه دا وړۍ شکوي څه رقم ساتي بیا؟ دا بیا په جالیو کې ساتو. څنګه جالۍ ځوړندوي؟ دا د پیازو جالۍ دي، ده کې اچو په کوټو کې بیا ځوړندوي. او داسې کې کېده شاید خراب شي. دا رقم بیا خرابېږي. دا ځوړندی بیا. دا ارکانی ده نو؟ دا ارکانی، تور ارکانی ده. دته بیا شین مغزی ده. دا ده سره ټول اشنا دي نو د خټکي سره. دا بیا شین مغزی ده. شین مغزی ده. دا بیا شین مغزی ده. دا بیا بیخي خطرناکه خواږه دي دا خټکي. دا شین مغز نه ځان ته خټکي لري که نه؟ ما خپله د شین مغز سره ډېر لګېږي که نه. دغه ګلالي خټکي و مثلا دا لپچاق دا خو اوس نه وي، بس شاید خل زیات کرل دا اوس راوتې دي. دا مخکې دا شین مغز او ګلالي بیخي دا قدیمي دي، سابقه خټکي و که نه. ښه دا خټکي دي. نورې کوم هلته دي؟ نورې دلته ما سره نشته. هغه بیا نور د ما همسایهګانو بیا کرلي دي. ښه اخوا ته؟ اخوا یې کرلي دي.
هغه پالیز یو خټکی بل هم دلته زه درښیم ښه دا الپچق چېرته دی الپچق ښه دوستای عزیز در اینجا که می باز خربزای رنگارنگ شما میبینید با نامای مختلف دیگه. باز خربزه خوردن در پالیز یک لذت دیگه داره. تازه که میگین یا هوس که یخو که اینجا کنده میشه طبعا جایی که انتقال میشه دیگه بسیار وقت میبره دیگه. واقعا بسیار در خود پالیز از که خربزه را شما بخورین او یک لذت دیگه داره. به اینجا چند نوع خربزه را به شما معرفی کرد. حالا یک نوع دو نوع دیگه از این خربزه که داره او را ان شاء الله به ما معرفی میکنه. ما در منطقه گرداب میگه که به قندوز نزدیک است، مربوط بغلان میشه نه؟ همینطور است دیگه. دوستای عزیز ما آمدیم خربزه را به شما نشان بدیم. چینل ما را سابسکرایب کنین. افغان زونه فواد نادری در خدمت شماست. ما امروز آمدیم تا از یکی از پالیز میگه نه؟ در فارسی هم پالیز میگه پلک میگه نه؟ در فارسی پلک میگیم دیگه به اصطلاح عامیانه. او زراعتی و یا شما قدر بلد نیستیم. خب عامیانش در فارسی پلک میگیم و در پشتو پالیز میگیم. خب پیدا دیگه خب دته بیا الپچق وای دا خټکو ته دا نازک دی چی دی؟ دا نازک هم دي. دا بیا ډېر د پاکستان ته بیا دا ډېر دي دا خټکي. دا بیخي خواږه دي بیا بیخي له شین مغزي نه ګلالي نه او نور خټکو نه دا بیا ډېر بیخي خواږه دي. ښه دا نو خوند زیات دی. او دا خوند هم بیا دا بیا ښه ده. د بیه بیا ښه ده بیا بیا منې په 100 روپۍ دلته بیا خرڅېږي. دا بازار یې ښه ده نه؟ و بازار یې بیا ښه ده. او دا شین مغزي بیا څو دي من؟ شین مغزي بیا دونه بیه نه لري هغه. ولې؟ هغه دي دا اوس کش نه لري. و دا ګلالی او دغه دا خټکي ډېر کش. هغه زر خرابېږي که هغه رو خرابېږي او دا نه خرابېږي؟ او دا رو نه خرابېږي. خوب هستی؟ نامت چی است؟ محمد شفیق هستم. محمد شفیق. خانه کجاست؟ خانه اینجا است. خب این منطقه این قشلاق بنام چی میشه؟ برای عرب های چلدختران. عرب چرا چلدختران؟ خب اینجا جای تاریخی است. چلدختران چی رقم است؟ یعنی امروز یک یاد میشه؟ نه تو یاد میشه. خب به نظر ما که دیگه ما قدر سنی هم نداریم نمیفهمیم دیگه. بزرگا که تو میگم ما یک پرسان که بچه توی جرید این چون بعضی نام‌ها که از بساس یک چیز تاریخی جمع میشه. خب یا خودت چکر آمدی پالیز داری چی رقم؟ نه یا کس اندیالوی ماست بودم تا اگه وقت چکر خربزه میته بردیانه کن. از خود ما فکر که است دیگه. آره دعوا نکنی هدف میگی کارشت. نه نیست. فقط خوردنی دیگه. خب چیز دیگه خانی دیگه یک تا 5 تایش معلوم نمیشه. نه نمیشه دیگه. میفهمی خودت میبینی که زیاد است. چی مصرفیات داری خودت؟ خودم هم دهخانی است میکنم. چی دهخانی داری؟ همین خربزه و تربوز. کجاست پالیز؟ از ما پایین است و دو جنگل پایین است. آره مونده چیز یا نه؟ از ما فروختیم دیگه کسا مونده. خب دیگه مکتب چطور؟ مکتب خواندیم. صنف چند؟ صنف 8 خواندم. دیگه خلاص چون نتونستم. خب مسئولیت‌های دهخانی و روزگارو. خب جور آرام باشی شفیق جان. ما ببینیم که این پالیز یک معرفی کنه عبدالله جان برای ما. بیا شفیق جان خودت هم بیا. دا مرض ولې؟ دا پاک مرض ونیول. دغه رقم بوټي یې نیولي دي. او دا نرک ورته وایي. دغه رقم مرض ده. ښه ته ګورې دوستانو دغه به یې که نه وچې کړي دي پاڼې که نه. دا نوې بچګي نورې کړي دي بېرته مرض ونیولې. مرض بېرته خراب کړي. داسې موږ او تاسو د زراعت بخش دې توجه وکړئ انشاءالله مخکې له مخکې که نه. نه هم به د وطن اقتصاد لپاره هم به زموږ وطنوال اقتصاد لپاره دا به ډېر ښه وي. اوس که دا پالیز که یعنې هغه خپل حالت که نه صحیح سوی وای شاید خپله بیا یو هغه یې پوره کوو مصرف پوره کوو. اوس د خپل مصرف نه پوره
که دونه زحمت سره بیا هم پروس کالي څومره ګټلې وې؟ پروس کالي 7 لک روپۍ مې ګټلې وې. او څه کالي؟ څه کالي خپله مصرف پوره کړې ده. هماغه هم پوره کړې ده. والا سخته ده نو داسې یو ځای کې ته اوسېږې خپل مصرف هم پوره نه کړې دونه زحمت باندې که نه. ښه دوستانو دا مخکې تاسو ته ویلی چې د پالیز کې هندوانه یا خټکی خو هغه بېل خوند لري. اوس نو عبدالله جان وایي خو هندوانه ته ماتومه. ښه وګورو چې دا به څه خیلي. دا بېل خوند لري. څنګه ده هندوانه؟ ډېر اوبو ډکه نه ده؟ دا لږ زره به وخورو عبدالله. دا مایک به زه بند کړم. نه داسې بېل خوند لري. بېل خوند لري څنګه؟ نه داسې مات کړم ته ودرېږه دا بېل خوند لري. څنګه عبدالله؟ که نه ماتېږي خرابی به وکړي. دا ځان ته خوند لري دوستانو. اوبو ته ګورئ دې ته وایي هندوانه. موږ او تاسو چې اخلو مړه پړی او د پالیز سر هندوانه نو دا نه بېل خوند لري. څنګه عبدالله؟ بس نوش جان دی نو طبیعي شیان خورې. ما ته په اوبو کې واچو ښه یخه شي بیا بیا اوس لږ ګرمه ده خو بیا هم خوند یې زیات ده که نه؟ ودرېسې تا زړه اوبه نه سي عبدالله واخله نو. کامرامن صاحب ته خورې؟ واخله وخوره چې اوس ګیله ونه کوې ورکې که. هلته بیا تاسو شپې هم اوسېږئ؟ ښه دلته د شپې اوسېږو دا شکاڼه سره بیخي په عذاب یاستو. شکاڼه چې ته وایي؟ دا خټکي هندوانې خوري. ښه جایره ورته وایي. ښه هغه ورته وایي. هغه خرپشتک چې ورته وایي که نه هغه زیات اغزي چې لري هغه څه خوري؟ دا خټکي هندوانې خوري. ماتوي خرابوي که څنګه؟ هلته یې خوړلې دي. ښه داسې ټول خټکی خوري که نه خرابوي او ځي تې؟ نیمایي خوري خو شیکوي یې بل خوري بیا همداسې څو شپږو دانې داسې خوري. ښه د شپې راځي؟ د شپې راځي. ښه دا یې بله خوشحالي. ښه نور خو څنګه بیا داسې غلا او شی نشته دلته؟ نه ښه فضل خدای دلته غلا ملا نشته دې خټکیو. وایي هغه نصیب کې دې نه وي که نه هماغه خبره ده. دا به فعلا بس ده. ښه ورور ته دې ورکړه. ښه زه دا به بیا پسته وخورو څنګه شفیق جانه؟ ښه ځو دلته لاس لږ زه دلته دوستانو هندوانه خو مو خوړله اوس ما د پالې سر خټکی مخکې مې زه صفت وکړو چې بېل خوند لري نو اوس به عبدالله موږ ته یو ښه خټکی له بیارې پوش کوي او موږ به یې نوشي جان کړو. څنګه کامرامن صاحب صحیح ده که نه؟ ښه څنګه نم دا ده؟ دا هغه ده نو ګلالی ده که نه؟ ښه دوستانو دا دې ته ګلالی خټکی وایي دا نو
دا به وشکو څنګه همدا څه دی اجازه ده که نه اجازه ده ها د پاليزي خټکی څه رقمي خوږي بازار څنګه ښه عبدالله هغلته اوبه دي که نه دا به یو کشه کو همدا لږ زره خاورې پرې ناستې وې که نه ما راځه لږ زره به هغه خټکیو پالس سره چاقو نه وي په ځمکه یې وهي که نه خیر موږ اوس ما ویل هماسې یې کړو هسې ډېر خوند نه کوي دهقاني هغه بېل خوند لري څنګه ده خټکی په زړه مو بسې چا چې خوړلی نه وي څه کال واخلم عبدالله دوست زه نو پالېزوان شوم ته مېلمه یې شفیق که نه شفیق جان ده څوک شفیع ښه ته څه ده دا ته واخله زه به ده زمونږ دا کامرامین چې لږ نازولی ده او ته به دغه دوستانو خټکی واخله ته واخله زه به بل وخت ښه ښه دې تخم باید بېجای نه شي نو ښه ښه دا به د اغزي باندې کېږي څنګه څنګه ده بس خوندونه دي نو تاسو یې ګورئ دغه کلی د هغه په نوم یادېږي که نه چلدختران هلته څومره کورونه اوسېږي دلته تقریبا شپېته اویا کورونه وو مخکې ها انفراد لاړ ټول مهاجر شول ایران دا دلته راسه د اوس لپاره لس پنځلس کور دلته شته ها دومره ډېر نشته کورونه ډېر دي خو ټول کنډواله شوي دي خراب دي بس دا جوړ کورونه چې دي دا خلک پکې شته وو دلته عرب خلک اوسېږي عرب خلک اوسېږي اصلي عرب ګرداب ورته وایي خو کلی چې دی هغه بیا ځان ته یو بل نام لري دا ژبه بیا فارسي ده هو ژبه یې بیا فارسي ده ښه دري نو زموږ او تاسو دري ده که نه دلته بیا پښتانه قومونه هم اوسېږي پښتانه قومونه دې کلي کې خو نشته بل کلي کې شته د خواته شته د خواته شته د خو ګجراباد دی ښه د کلي چې دی په نامه د ګجراباد یادېږي یو وخت کې وایي دلته امنیت ډېر خراب و که نه دا ګرداب دوستان تاسو که نوم اورېدلی او د ګرداب غله به یې ورته ویلې که نه دا به څوک ډېر په سختۍ تېرېدل یعنې ورځې به ته ډېر غلاوې کېدلې شپې خو لا پرېږده اوس څنګه ده اوس فضل د خدای امنیت ډېر ښه ده غلا هم نشته نو خلکو ته هېڅ رقم مزاحمت نه جوړېږي شپې ورځې خلک ځي شپې ورځې خلک موږ دلته تر 1 بجو پورې 2 بجو پورې دلته ګرځو شپې ورځې ګرځو هېڅ فضل د خدای هېڅ مشکل نشته دا شکر ده دغه هر چېرته چې امنیت وي که نه ځان ته خو اوس ګورم امنیت ده بس هر څوک هر چېرته اوس موږ داسې راغلو یعنې ازادي بدون د کوم ډار و ترس هغه نه که نه راغلو بس هر موقت د افغانستان ته چې وغواړې تللی شې که نه داسې امنیت نه وي نو خپل هغه نو عبدالله جانه تا څنګه واده کړی که نه ښه لکه دا پالیزونه غټ غټ کرې تصمیم د واده ده له خیره ښه او څه کال یې ګټه یې ونه کړه او د افغانستان کې بیا څومره قیمته دي دا یو واده چې کوې 10-15 لک روپۍ درته باندې څنګه
زه ان شاء الله دعا درته کوو چې له خیره سره یو ورځ دغه نن یو ورځ رشد وکړي خدای مهربانه ده که نه ها د دې د اوداري سیستم څه رقم ده د دې سیستم بس هغه ده هغه سولرونه دي بس زه اچانانوي او بس هغه فعالیتونه پرې کوو بس خیور بسو دی هغه ته سولرو ته صحیح ده دا خټکی به میسو کومه سي لاړ شو دا دا بوټي نو د بامیه دي دوستان بس هغه تازه بامیه هلته رومیان هم کرلی نو داسې لږ زره وخته وای که نه زه لږ اشپزي کې م تکړه یم او اوس یو بامیه مې ورته پخ کړې وای دې تازه بامیهونه بیا بېل خوند یې کړی و بیا وچه ډوډۍ څنګه کوئ دا شیان خو شته دي هغه به دغه دی بانجان بس دهقاني ځمکې دي دوستان دا شیان دلته بیخي فریمانه دي ګلان یې مچولي دي بانجان دي بانجان یې ورته که بس دا ژوند نو بېل خوند لري طبیعي ژوند ده دا نو دا شینکي نوم به مو اورېدلی وي که نه هغه چې ویې خورې بادرنګ غوندې دا به یو وخت کې چې مونږ واړه وو که نه د پالوزۍ ته به چې راغلو بس د پخو نه مو شینکیو ته خوشحاله وو شینکي به هم ډېر شکول هسې بادرنګ غوند تقریبا تره ورته وایي یو چي ته داسې ورته هغه دی که نه دوستانو د دې اوداري دغه پالیس تاسو ولیده دغه شمسیانو طریقې نه دوی خپل اوداري کوي ول دا جیګ ځای ده لږ زره که نه اوبه دلته سیند روان ده خواته او مسافه یې ډېره ده او دا ځای جیګ ده که نه نو دوی دا اوبه په دې شمسیانو څو متره کې اوبه راوځي 50 متره ښه ده نو 50 متره څو تختې ده تقریبا 12 خو دا ده که نه غټې تختې ده ښه دا بیا تاووئ تاسو ښه کله هوا خړه چې واغستې بیا ماشین ته چنانو بیا دا هم ستا د آمادګي ښه فعاله ده دا کومه ده ښه دا ریګ به دې څه راوتی ینده ښه همدکې دي اول به بیا زمی نوپل ورکوې خوشې کوې بیا کله د پالوزو وخت سو سیپل کوې بیا به نوپل ورکوې نوپل نه بیا جوکې به باسې جوکې باسي بس بیا به تخم ورپسې ږدې تخم ږدې سو دا بوټی راشین کېږي بوټی کله راشین سو بس بیا به نور اوبه ورکوې دا یو لیس دوه لیس قدر سو بس بیا کومه میاشت کې تخم دی هغه کوي دا هر فصل استاد یکی از هر فصل دا عملی است جوزایی است داوود پلاستیکی میکنن بعضی مردم اینی که سال جوزایی است بعد از فصل گندم که درو میکنیم ما باز این تخم میشونیم اما عملیش که است عمل میگیره از عمل اولی عمل شروع تا آخری عمل تا این وقت عملی میگه ایرا جوزاییش از اول جوزا تا 15 و 20 جوزا را باز ما میتونیم که ایرا بشونیم بعد از اوش دیگه باز نه پخته میشه و نه میرسه چقدر وقت میگیره به ثمر رسیدن به ثمر رسیدن از اینکه زمینش برابر باشه خوب با کوت و با کمبوتی نکنه در 60 روز 70 روز میرسه خربوزه پخته میشه خربوزهش پخته میشه خب باز چقدر دوام میکنه پلک پخته شدن از اینکه مثلا یا 2 چین میته مرض نگیره اون خودتون مشاهده کنید تربوز 1 چین داد ولی دیگه چین نمیته چون بیاریش خشک شد خود تربوز هم رفت از بین مثل که از این کبود بمانه باز 2 چین میته ای مثلا یا 2 ماه یا 2.5 ماه همینطور بر میگیره که پخته شدن بعدش دیگه میره از بین دیگه چون خلاص میشه دیگه باز کار نمیده هوتیش که از ما ایره اول هوت که میگیریم پلاستیکی چون زمستان هم سرد هم است ایره باز جوکی زدیم تخم میشونیم با سرش پلاستیک کش میکنیم
تا وقتی که ازی کم نیش میزنه در زمین برمیاد. وقتی که در زمین نیست این خو بسیار وقت هم در زیر خاک میباشه، تقریبا 2 هفته یا 2.5 هفته 3 هفته در زیر خاک هم میباشه چون هوا سرد است. نی باز تا او وقت هوا کمی که گرم میشه، اول چون سرد میشه تا 15 اوتا سرد است. نی باز سری پلاستیک سوراخ میکنیم بیرون میشه که وقتی نیست زد برآمد باز سری پلاستیک سوراخ میکنیم بیرون میشه. هم یک چی از این؟ یک بوته از این اولش چند تا خربزه میگیره؟ یک بوته از این اگه بوتهش قوی باشد 2 تا یا تا الا تا 3 تا را 3 تا که بگیره خوشبخت از دیگه بخوره. خوشبخت است. 2 چین اگه بگیره؟ 2 چین اگه بگیره 3 تا یار بیاره 6. او هم کدام زمین که قوی باشه. او هم چی مصرف زیاف میخواد که 6 تا میگیره، کود زیاف میخواد، دوا زیاف میخواد، تقویه دوا زیاف میخواد، هر چیزی که باشه او زیاف بخواد الا تا 6 تا بگیره یا نگیره. خب تشکر بیا شفیق جان از معلوماتت خوش شدیم. ما من پلاکا را دیدیم، خربزه خوری کردیم و دوستا تصویری نشان دادیم. واقعا زحمت زیاد کار داره. ما همین سیستم دیقانی یا دیقانکار ما در افغانستان کمکی زیاد زیر مشکلات اقتصادی است. به خاطر از اینکه در وقتی که این دیقانی ما در او ارزان میشه سعی کنم ما یک بوجه کوت سیاه را میخریم 4000 5000 یک سیر خربزه را میدیم در 30 روپیه 20 روپیه. او هم نصفش مرض میگیره، نصفش اگر نگاه شو و سیستم نگهداری یا یک سیستم به این جور شو که فصلکی باشه یا مصارف از یکم با ما ارزان تر یا ما میتونیم یگان چیزی خوب بجا بکنیم. خب بیا خدا بزرگ است ان شاء الله. تشکر از خودت، زنده باشی، سلامت باشی. عبدالله جان تانم ډیره مننه. خیر وسی خدای دې پاک دې بس دعا درته کوو چې له خیر سره واده دې وسی. امين. دعا درته کوم. دوستانو تاسو دعا وکوئ. ولې دلته چې ما مخکې ول هر څوک راتلل حتما عبدالله جان خلاصه ټنډه یو خټکی دوه خټکی تمن د کلي دي شاوخوا بس هماسې د الله په رضا باندې ورکوو. هغه تمن نور شی خو نه پاتې کېږي، د پیسې او د شیان خو همغه دغه پاتې کېږي که نه، دغه برکت دی پالیز. د خوشبختي د کلو بانډو اطرافو دا ده چې داسې لږ لږ شی ډېر په یا اصلا خو څومره پیسې نه اخلي که نه خو شاید په ارزانه بیه تاسو ته هغسې پیدا سي. نو ولې دا شیان دلته ډېر فریمانه دي او دا ښارونو کې اوسېږي نو یو شی په 2 قاته او 3 قاته باندې اخیستل کېږي. ښه دوستانو عبدالله جان بیا هم تانه مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسېږئ. مننه د ګرمې مهربان نوازۍ نه دی، بس خوشحاله اوسېږئ. که څه ویل لرئ بس همدا د خدمت دی. نه بس هېڅ ویل نه لري بس. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. مننه دوستانو. د دې پالیز نه برنامه تاسو ولیدله، بس موږ خو یو نوم اورېدلی یو خټکی، خو دلته څو رقمه ډېر نومونه لري. حتی بعضې خټکي دي چې په دې پالیز کې نو بس نور پالیزو کې یو ته برقي وایي، همداسې وایي که نه برقي، او یو خټکیو ته غزنیګه خټکي ورته وایي که نه، هغه به خواته مزار خواته وي که نه، یعنې مختلفه نومونه لري. خو دلته هم ډېر خواږه خټکي وو. بس نړۍ مننه چې له موږ سره وئ. تر دې دمه د دې ښایسته پالیز نه د دې نه موږ تاسو ته ګزارش لرو ده او دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، افغان زون چینل. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم زه فواد نادري ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. الله مو مل شه.